سلامونه او نیکی هیلې د ناصري انګلیش اکاډمۍ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې تاسې ټول به رګ روغ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. قدرمنو دوستانو، نن ورځ تاسو ته په ورډ پروګرام کې یو داسې تخنیک ښایم چې د هغې په مرسته به تاسې وکولی شئ چې د ورډ پروګرام چې څومره هم شارټ کټونه دي په ډېر اسانۍ سره تاسې ترلاسه کړئ. کولی شئ چې هغه یا پرنټ کړئ او یا پی ډي اف فایل ته واړوئ او زده یې کړئ. مخکې له دې چې په دغه درس باندې پیل وکړو، نو د تاسو ټولو څخه یوه احترامانه هیله لرم چې لطفا زما دغه د یوټیوب چینل درسره سبسکرايب کړئ، ویډیوګانو ته لایک ورکړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ هملته یې کمنټ کې مطرح کړئ. ښه، راځو د دغه کار تر سره کولو لپاره باید لومړی موږ او تاسې په دغه ټیبونو کې اول ویو ټیب ته راشو. کله مو چې په ویو ټیب باندې کلیک وکړو، بیا دلته راځو مایکروس ته. په مایکروس باندې به موږ کلیک وکړو. کله چې په مایکروس باندې تاسې کلیک وکړئ نو دغسې یو بکس شکل به تاسې ته څنګه شي راشي. کیدلی شي تاسې په کمپیوټر کې دغه فرق ولري، ځکه دې کې ما مخکې لږ ایډیټ کړی او ګوتې مې پکې وهلې وي. نو تاسې به په دغه لاندني بکس کې په دغه ویکټور باندې کلیک وکړئ او په دغه لیست کې به تاسې ورډ کمانډز کلیک کړئ یا انتخاب به کړئ. دغه د ورډ کمانډز زه چې کوم انتخابوم. کله مو چې د ورډ کمانډ انتخاب که، دغلته پورته به تاسې دغه جملې څخه به تاسې لیست کمانډ پیدا کړئ. دلته چې دا لیست کمانډ پیدا کوو نو دلته اپشن ډېرې زیاتې دي. نو راځو دغلته موږ لیست کمانډ لیکو. نو دلته کله چې تاسې لیست ولیکئ، ژبه پښتو ته دا به زه انګلیسي ته واړوم. ښه، دلته به تاسې ولیکئ LIST. نو لاندې که تاسې وګورئ لیست کمانډ موږ سره راغی. په لیست کمانډ به تاسې کلیک وکئ او ورپسې به دغلته د رن بټن باندې چې وکئ کلیک وکئ. دا به تاسې رن کئ. همدغه انتخاب تاسې ته راځي. اولنی انتخاب به په خپل حال پرېږدئ او اوکې باندې به کلیک وکئ. نو په دغه شکل تاسې کولی شئ چې د ورډ پروګرام څومره شارټ کټونه چې دي، لکه دلته که تاسې وګورئ د بولډ شارټ کټ کنټرول پلس بی ده، د بوک مارک شارټ کټ کنټرول شیفت پلس F5 ده، او د تاسې کوم داسې وګورئ ډېر مشهور شارټ کټونه چې دي او که نور شارټ کټونه دي ټول په دلته څنګه دي موجود دي. نو دلته که تاسې وګورئ د کاپي شارټ کټ کنټرول پلس سی ده. همدارنګه کولی شئ چې ټول شارټ کټونه تاسې ځان سره وساتئ، سیو یې کړئ او یا یې ځان ته پرنټ کړئ او څنګه یې کړئ زده یې کړئ. دغه د نن ورځ ویډیو چې موږ تاسې وکتله او په دې هیله چې یو څه ترې زده کړئ. بیا هم د تاسې ټولو څخه هیله کوم چې دغه د یوټیوب چینل درسره سبسکرايب کړئ، تر څو په راتلونکي کې نور ډېرې مهمې ویډیوګانې د کمپیوټر اړوند، همدارنګه د انګلیسي ویډیوګانې چې دي د انګلیسي زده کړې ویډیوګانې به تاسو ته زه چمتو کړم.